مذهب څه ته وایي؟ په قرآن او احادیثو د عمل کولو لاره دغه مذهب دی. په قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو د عمل کولو لاره و دغه ته مذهب وایي. مذهب یو جدا شی نه دی، خو متاسفانه زموږ ځینې ورونه عوام خلکو خطا کړي، دا مفکوره په ذهن کې ورکړي وي چې مذهب خدا خلکو د ځانه لیکلي، معاذ الله. دا څه کوې؟ مذهب پرېږده، هغه یې نوم ورسره ومني. افسوس دی، احتیاط پکار دی. ګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای مؤمن که د دنیا په امورو کې ساده وي پروا یې نشته، د 100 روپو شی به پر 1000 روپۍ در باندې خرڅ کړي، دا کېدلی شي په بازار کې. مؤمن که دغسې سادګي ولري پروا نه لري، خو په دین کې به ساده نه وي. دونه ساده نو مه جوړېږي چې هر چا یو څه درته وویل، بې تحقیقه، بې پوښتنې، بې مشورې، بیا د هغه خبرې موږ منلې وي، دا غلطي ده. آخري خبرې ته راځم. د قرآن کریم خدمت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو خدمت دا د هر مؤمن مسلمان تر هغه خپل وسه پورې مکلفیت دی. دا خدمت دا په یوازې سر نه کیږي، دا به لاس سره ورکوو، ټوله به کومک سره کوو، په اتفاق به د دین خدمت کوو. ګوري جاهلیت کې داسې کېدل، جاهلیت زمانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث سوی نه دی، خلکو به پر څه شي اتفاق سره کوه، خلک به سره راټول شول، لاسونه به یې سره ورکړه، زموږ ستاسې منځ کې تړون دی پر غلاو چې غلاوې به ولکوو، هلته به لارې نیسو، هلته به خلق قتل کوو، د فلاني قوم سره به جنګېږو، پر دا بدو بدو کارو اتفاق سره کوه. اسلام چې راغلی دا تړون یې لغوه کړي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ګوري پر نیکۍ سره راټول شي، پر تقوا سره راټول شي، پر ښو کارو لاسونه سره ورکړي، او پر ګناو ظلم مه سره راټولېږي. ظلم که دې په خپل ورور کې ولیدي، بیا به ته څه کوې؟ تر لاس یې راونیسه که دې د لاس نیولو وس و چې مه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي، انصر اخاک ظالما او مظلوما. وایي د ورور نصرت دې وکړه که ظالم یې که مظلوم. صحابه کرام پوښتنه کوي چې زما ورور که مظلوم و، نصرت خې راته معلومېږي، کومک به یې وکړم، د هغه ظالم لاس به جنې ونیسم، انتقام به جنې واخلم، او د ظالم نصرت څنګه وکړم؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ وایي د ظلمه یې راوګرځوه، دغه دې نصرت شو. نو دا کیسه نوره ختمه ده چې خلک به پر ظلم راټولېږي، خلک به پر بدو کارو راټولېږي. نه، دا کیسه خلاصه ده، دا شی لغو دی، دا ممنوع دی. تاسې به پر ښو کارو سره راټولېږي، تاسې به د مدرسې پر جوړولو سره راټولېږي، تاسې به د جامع پر جوړولو سره راټولېږي، تاسې به نورو د خیر پر کارو لاسونه سره ورکوي. اوس اسلامي حکم دغه دی، وتعاونوا على البر والتقوى. مدرسه ده، مدرسه یو سړی چلولی شي؟ نه. مدرسه څه غواړي؟ ناظم غواړي، متمم غواړي، استادان غواړي، شاګردان غواړي، او د نورو مسلمانانو مالی کومک غواړي. که دا ټول سره جمع و مدرسه سوه، مدرسه روانه سوه. او که دا نه و نو مدرسه کمه ده چې روانه ده. که استادان نه و څه به کوي دا خلک؟ شاګردان څه کوي دلته؟ که شاګردان نه و استادان یوازې دلته څه کوي؟
او که شاګردان و استادان و محتمم و ناظم یې نه وه دا مدرسه چلېدلی نشي چلېدلی او که دا ټوله موجود وه او نورو خلکو د دې مدرسې امداد نه کوي بیا دا مدرسه چلیږي بیا هم نشي چلېدلی دا ټوله غواړي هره نوع کومک چې د خیر په کار کې مسلمانان سره وکړي هر څو کسان چې پکې شریکان وي هغو ټولو ته اجر رسیږي